مجبور هم سم کله کله دغه تحلیلونه خلک دومره ګډوډ تحلیلونه کوي سړی ځان مسؤل وګڼي چې راسي. اوله خبر دا ده چې دغه افغانستان مو ولې راغیستی او دومره مو وړکی کړی ده چې کله یې د امریکا جب ته ور واچوو. په امریکا کې هم د یو هېواد غاړې ته ور واچوو، خو یو فرد یو ټویټ وکړ، په ټویټ باندې چې ملک چپه کېږي او جوړېږي، برپدر د دغه ملک او د هغو خلکو ټولو نالت شي. دا د یو چې د یو سړي په ټویټ جوړېږي او د همغه سړي په ټویټ باندې بیرته دا ملکونه نه دي، دا خوش چټیات دي او چټیات باید ړنګ سي. چټیات باید ړنګ سي. دا د یو راځم د تحلیل ته. د دغو بندیانو موضوع او په ګونتانامو کې د یو بندي ساتل، یو خو چې دغه سیاست کې ګوتې وي او په پیږي به نه، قسم درته په خدای خورم چې له هغه ډاکټر نه چې په ډاکټرۍ به نه پیږي او ګوتې کې وي او مریضان مړه کوي، له هغې نه دا ډېر خطرناک ده. ځکه ډاکټر به یا 10 مریضان مړه کړي یا 50. دغه رقم خلک نه ویل کېږي سبا رئیس جمهوران سي، کوم بل غټه وظیفه ورته په لاس ورسي، وزیر دفاعګان سي، دغه په میلیونونو انسانان چې په دنیا کې وژل کېږي د غلطو سیاستونو له وجې نه، هغه د دغسې خلکو له وجې. او دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، په ټولې دنیا کې نه اهله انسانان سیاست ته ننوتي او دغه دا انسانان چې خپلو منځو کې په اننیسسري جنګونه کوي، د دې وجه د موږ او تاسو دغه سیاسي تحلیلګران دي چې داسې خلک په امریکا کې، په شمالي کوریا کې، په ایران کې، په بل ځای کې سره ننوتي دي، په خبره سر نه خلاصېږي، بم یو غضب جوړ کړي او غضب کې بیا په میلیونونو انسانان مړه شي. څه معنا؟ دا ډېره زیاته واضح موضوع ده. وروره د طالبانو ټول بندیان یې خوشي کړه، یو کس یې هلته کېنولی په ګونتانامو کې. اوس دا پوښتنه ده چې دغه یو کس یې ولې پرېښی؟ آیا امریکا رښتیا له هغه دې به سړي زه نه درته ووایم، هغه مو وایي ځکه نیولی ده چې هغه د اسامه بن لادن ډریور و او هغه له القاعدې سره اړیکې لري. موږ د القاعدې بندي تا ته نه در پرېږدو. صحیح څه؟ اوس خو دا یو خبر شو، آیا رښتیا هم دا د دوی لپاره ما ته ولاکه هغه اسامه بن لادن هم دومره مهم ښکارېده چې ډریور به یې ډېر مهم وي. دا دي دوه. هغه یې راغیستی هلته یې کېنولی، دوی دغه هلته 2-3 کسان کېنولي دي. دغه هغه حبیب چې شی نومیږي، دغه نوم یې چې لیکلی ده، دا سړی محمود شاه حبیبي دا څومره مهم څه؟ د امریکا د وزارت خارجې نه به ټویټونه کېږي چې موږ مړه سولو چې محمود شاه حبیبي را خلاص نه سي، موږ تباه او برباد یو. سیریسلی؟ سیریسلی؟ په محمود شاه حبیبي باندې ته دومره خفه یې؟ او دلته د موږ همدرد صاحب او دا تحلیلګران وایي چې محمود شاه حبیبي بندي ده او که دا خلاص نه سي افغانستان تباه سي. زه به په دې سیاست کې نور څه سیاست وکړم؟ هغه ورځ خو مې چټي استعفا ونه کړه. نه ته استعفا مه کوه، زه به اوس پوښتنه درنه وکړم. اوس دا محمود شاه حبیبي ځکه مهم ده چې د ټرمپ یو له شعارونو نه دا ده چې هر څوک په بیرون له امریکې په امریکایي بندي زه به دا راخلاصومه، او دی دا کار کوي او له دې نه ډېره غټه استفاده کوي. فرضاً که دغه یي ورسره د محبوب شاه حبیبي او دوه نفره ور پرېږدي، دا څومره دا گیم بدلولی شي. مثلا که نه د اوس خو دغه که یې پرېږدي خو طالب به یې پرېږدي، یعنې دغه د موږ چکچکې دا داسې نه ده چې اوس په دې کې خو که کریډټ اخلي خو طالب یې اخلي، خو طالب که یې واري ورسره د دې لپاره به زه د دې جواب په یو نقل درکړم. او یو سړي به پخوا غلاوې کولې، نو بیا به یې توبه وباسله، پیسې چېرته پیدا کړي، یا به یې لاټري راوتي یا به چې وي، وایي پیسې ډېرې پیدا کړې، غلا یې پرېښوده. بیا به وایي دی له دې خپل عمل او عادت نه مجبور و، هیڅ شي به خوند نه ورکوه چې غلا ورنه کړي او پټ پټ لاړ نه سي، لږ په خاپوړو لاړ نه سي، شپې لاړ نه سي، یو شی پټ روان اخلي که نه، نو بیا به وایي دا د خپل کور سامان د ورځې له خوا نه یو ځای ته ویوړ، هلته به یې کېښود، د شپې به پټ پټ چې ورته راپټاوه به یې چې زه غلا کوم، بیا به یې پټ راوړ خپل کور کې به یې د شپې کېښوده، ټوله ورځ به همدا کار کوه، د ورځې به هلته کېښودل، د شپې به یې خپل سامان بېرته راپټاوه. بیا نو داسې ووایي چې محمود شاه بیبي او دا بل کس دی پټ پټ د غله غوندې د ورځې هلته ایښي دي، د شپې اوس بېرته راپټوي.
ما د قرآنوي که نه طالبانو بندیان کړي او نه په قرآن کې طالبان دومره نه راني چې ورته وایي نه در پرېږدم، نه په قرآن کې طالب ته د محمود شاه بندي کول، هغه خو د دې لپاره بندي کړی چې د اسامه ډریور و. طالب محمود شاه شهیدي چې لپاره بندي کړی چې د ټرمپ ډریور ده، چې داسې کلک پر پورې نښتي دا موږ نه درکوو. د محمود شاه چا مهم که قرآن کې نه طالب پیژني، ما د قرآنو کې نه موږ پیژانده، همدغو خلکو راواخیسته مهمې که بیا بندي که اوس یې اول مهم که بیا په بندي که اوس یې د خلاصولو لپاره بیرته لګیا دي چې دا مهم موږ ته راکړه کنې موږ یې نه منو. یعنې معنا دا چې د دوو انسانانو دا د تا د خبر لپاره وطنمل صاحب یو خبر وکړه، البته دا د وطنمل صاحب خبره کوټ کوم. وطنمل صاحب وایي د امریکا قانون دغه اوس راپینګ کوي، هغه به په ما نه په دې قوانینو ډېر پوهېږي. وایي د هغه قانون دا ده که کوم انسان په امریکا کې پیدا سوی نو هغې ته امریکن دوی وایي. کوم چې په او بیا د پیدایښت له وجې نه دلته سیټیزن سوی، کوم انسان چې ماجر راغلی له کوم ملک نه او بیا دلته سیټیزنشپ پروسس نه تیر سوی، نچرلایز سوی امریکایي، بیا په هغه ملک کې چې د کوم ځای نه راغلی ډول سیټیزن د هغه هلته بندي سي، نو د دوی په قانون کې د دې اجازه دوی نه لري چې دا دې هم راخلاص کړي له خپل ملک نه، چون دا د هغه ملک هم سیټیزن ده او په هغه ملک چې دا د امریکایانو مسؤلیت اخلاقي او هغه نه ده چې دی د ورځي د هغې لپاره د هم جنګ وکړي. چون محمود شاه چې دا د افغانستان تبه ده، اصلا محمود شاه افغان ده، افغان امریکن ده او دلته نچرلایز سیټیزن ده، نو د هغه لپاره دوی مسؤلیت نه لري چې دا دې راخوش کړي. یو دا د هغه د قانون خبره وه. دویم راځم دې ته چې نو دا ډرامه د څه شي لپاره ده، دا تحلیلونه چې کوي. ما مخکې دا خبره وکړه خو دلته څوک نه راځرېږي. ښځه دغه دواړه کسان ډېر مهم دي او طالبان یې نه ورکوي، بیا چې کېږي بیا به امریکایان خفه سي، اوکې بیا به چې اوسي بیا به په رسمیاتو نه پیژني، و نه پیژني، اوس هم نه پیژني، بیا به چې کېږي بیا به بندیزونه په ولګوي لکه دا اوس هم په لګولي دي، بیا به چې کېږي بیا به حمله په کوي. مثال خو بله خبره خو نسته، نو نظامي حمله به په کوي چې نظامي حمله یې وکړه بیا چې کوي بیا دا نظام ورته ړنګوي، نظام یې ړنګ کړ، دا ټول کار کوی سي بیا چې کوي. دلته اوس خبره پاتې شو بیا به یا دوی دا نظام جمهوریت بیرته جوړوي یا به یې ګډوډ پرېږدي. که دوی وایي چې موږ بیرته د جمهوریت راولو، ته چې جمهوریت بیرته راولي امریکا آیا آماده چې 2 لکه پوځ او 80,000 ټانګونه او 10,000 طیارې او ایساف او ناټو او 3 تریلیونه ډالر افغانستان ته بیا ویسي؟ یس او نو. که یس نو بیا دغه راغلی شته، او بل که یس هم وایي آیا تا دا ورته روسان او چینایان هلته په افغانستان کې نظامي پرېږدي دي؟ مخکې خو د دا باني چې ایساف او ناټو د ځان سره را روانه کړي د تروریستانو په نوم د را روانه کړي چې اسامه د 9/11 په ما باندې وکړو، دا اوس کومه بانه کوي؟ دغه ایران کې چې د ایران له امریکا او له اسرائیل رهبر غږ ورک سو. همدرد صاحب ته یې غږ اوري؟ د رهبر غږ نسته. خبره دا ده جناب جناب فیضان صاحب خپلواک انټرنیټ صاحب کې سم محترمه فیضان چې صاحب انټرنیټ همدرد کې صاحب سم ډېر غږ وبخښه. نشته. خبره دا ده چې دغه منګه دا ډیاسپورا کې چې دا خلک اوسېږي امریکایان هم خو ډېر ارامیان دي هسې منګه په همدې شیانو خوشحاله کوي. دا سپیسونه به څوک کوي؟ اوس دغسې خبرې که نه وی شوی په دې نیمه شپه کې دا 3 بجې د شپې دي په لندن کې موږ به دا سپیس کوو. یاره خپلواک صاحب ښه پوهېږي خو رهبر بیرته راپورته کوي. پرېږده دا خلک به خوشحاله وي. بس هغه نه پوهېږم چا قصه کوله وایي چې څه خبره ده دغه دا د کرزي صاحب یو تره و په دې مسکو کې سفیر و جناب خپلواک صاحب. بیا کوم ورځې کرزي صاحب ورته ویلي و چې څه خبرې دي په مسکو کې؟ ولا وایي خیرت دی خو دا پخواني خلک چې دي وایي سهار او ماښام وایي کله بوټان پالش کړي وایي دریشیانې واغوندي نیکټایانې وتړي وایي چې روسان بیرته افغانستان ته ورځي حمله کوي نو کیدای شي موږ هم ځان سره یوسي. اوس وروره موږ او تاسې نه هم وار په وار خطا دی بس سهار او ماښام په همدې غم کې یو چې امریکایان به ورځي بیا به موږ او تاسې ځان سره ویسي.
کراره کراري ده بیخي ورته بېغمه اوسئ د مړه تا څه خوا اوس زمونږ خوا ته خو ډېر ناوخته ده. مونږ ویلې که ځي ځکه به دا نیمې شپې ورته ناست یو، که ځي خو سخت خوند نه به خو وکړي. زه خو په دې پاڅېدلم دلته ډېر بد حال و ماله چې اوس موږ پاتې نه شو په دې هغه کې په دې کاروان ناصر نه پاتې میاخیل نه شو صاحب دا فتل ناصر هغه دی میاخیل فتل خو صاحب پکې بله ما جناب میاخیل همدرد صاحب صاحب بله صاحب میاخیل صاحب زه په دې ډله کې نه یم ښه، زه په دې نه دا ډله کې نه نسته یم. کې زه په خدای هغه دې ډله خوار کې نه یم که زه داسې چې وایم د چې دا افغانانو خلک روان دي زه په هغه ډله کې یم چې د افغانانو لخوا داسې ټول شموله حکومت رامنځته سي، خپل افغانان سره کینی با عزت ټول سره یو ځای سو، بیا به ټول وطن ته که ځو. خوشحاله یې که خپه یې یو زیری در باندې کوم او نور مې غږویم ډېر مه ای مقصد رهبره ګوره یو زه خو دمې په دې مه وایه خاطر په دې مقصد نیمه شپه راپاڅېدم ما ویل لکه چې دا ټول خلک روان دي هغه لیستونو کې چېرته ماموریت که ورسېږي چې پاتې نه سم نور خدای وراستی که زما د شي سره غم و چې امریکایان ځي نه ځي چې شي حکومت جوړیږي نه جوړیږي چپه کېږي زما غم دا و چې زه پاتې نه ته سم به یو کار وکړې میاخیله جي ته به یو کار وکړې ته دا ټول افغانان نشي تعقیبولی یو ما به تعقیبه چې بریف کیس دې د ما په لاس کې ونیو که بریف کیس در سره په تازه وخت کې نو په نو بوجي ته کې خو دې نه کالي ځې نو واچو ما د قرآن ووایي چې ته ستا په موضوع سر خلاص ده خو دا د نورو دپاره زه وایم که وایم هغوی ته غوږ مه نیسه هغه که تللم ته به نه ځې ځکه چې په چونچکۍ دي نه خو رهبره بیا دې غږ ورک سو. ته میاخیل صاحب ته دې رهبر غږ اورې؟ نه رهبر انټرنیټ خراب دی بس خو هلته خو ناوخته دی کله تاکوی ته منډه کي کله پاس ورسي کله لاندې دې وضعیت ما ته معلوم ده دغه مولوي صاحب ضیاء الرحمن ولې نه راپورته کوي تاسې د روژې کې ما د بحثونه بیخي نه دي اورېدلي. مخکې هغه چا بحث وکړه جناب خپلواک صاحب ښه یعنی دلته د افغانستان چې دی دا خو wrongful detention خبره ده نه غیر قانوني خبره کړې ده نه کومه قصه ده چې مونږ حمله کوو وروره خلک هم نیولي دا سبا فکر وکړه د طالبانو حکومت یو ناڅاپه بس د ملا محمد حسن اخون څنګه وایي داسې له خوبه پاڅېده ویل چې یاره ایسته که څه جنجال جوړومه دې خلکو سره او ایسته دا بندیان خوشي که بیا څه شی کېږي خو زه له بیا دغه دا ډارېږم کېږي داسې نه یي چې دی تلي موږ پاتې یو دا ټول چې د بیا روژې په بیا آفرین زما او ستا تشویش په دوی خدای دي دا نه ده چې دا هغه به څنګه کېږي بله د رهبر ما صاحب دا شی اوس هم څه بفرما که نه څه انټرنیټ دې ښه ما غم د انټرنیټ غم مې دا و موږ دغه کوچیان یو شی کوو چې کله چېرته تللی هدیره وای په مخې دا راغله وای بیا به په هدیرې کې څملی هدیرې کې به څملی خو وای په رهبره یو ته یو یو کار ځای ځای کې کښېنه رهبره دا غږ د سم نه راځي کله به هلته منډه کې کله دا ښه نه ده که نه همدرد صاحب دغه مونږ جنرال خو بختیار او مولوي صاحب ضیا زه په دې هغه کې نشم راپورته کولی. زه دا د جنرال بختیار ته سکرین شاټ لیږم هېڅ ماته نه راځي زه څوک نشم راپورته کولی نشم اکسپټ. تاسو جناب غږ د ولې مولوي ماته صاحب راځي جناب مولوي صاحب ریکویسټ ولېږه د مایک په خپله یې ولېږه. نه دا نه تاسو راځي غږ ولې ماته پرې خپله راځي لیږلی نه راځي. فیضان صاحب اوس د اوس غږ ستا سم ده. صحیح شو فیضان صحیح شو صاحب رهبره مهرباني فیضان وکړه صاحب اوس د غږ سم د هدف یې دا و چې یعنې بیرته بیا د انټرنیټ مه خرابوه دغه ټول مومنټم د خبرو د خرابېږي. مړه ته بس کوه که زه انټرنیټ خرابم قرآن مې دوی داسې یغ نیغ ناست یم لکه مار مې چې تېر کړی چې ونه خوځېږم برپدا مې د دې انټرنیټونه حد سي په دوو انټرنیټو کې د ما انټرنیټ کار نه کوي وای فای هم لرم او نه وای فای هم لرم خو په هر حال رهبر هغه خیبر څه ویلي وو چې تاسې د زما پلار څه شی کوي کله دې خوا منډه کي کله خوا منډه کي ښه نو اول خدا د جناب میاخیل صاحب ما تعقیبوه چې زه افغانستان ته تلم نور به پوښتنه نه کوي چې خیرت ده او که نه ده پوهېږي به چې خیرت د حرکت به راکوې یو ځکه چې تا هم پیسې داسې لږې ډېرې خوښې دي او بې پیسو هم زه نه ځم چې په وزارت چې به روان یم قرآن که تنا وزارت هم واخلم هم به پیسې ورسره کاش راکوي هم به بیا د ریاست جمهوریه وزارت راکوي دا د دوه راځمه دې تحلیلو ته ښه که خوشحاله یې که خفه یې ښه واورئ طالبان له افغانستان نه نړیوال نه باسي بالخصوص امریکا دا د ما غږ ریکارډ کوي چې طالبان په خپله ځي معاش ورته ټاکي طالبانو ته وایي چې هر یو ته د میاشتې 10,000 ډالر در کوم خدای ته وګورئ لاړ نه سئ که طالبان وویل چې ډېر به غږېږي نه کنې موږ د حکومت پرېږدو
ما د خدای او قرآن ووایي چې د میاشتې 1 میلیارډ 2 میلیارډ ډالر ورکوي چې دا غولونه خورئ. ما خو تر اوسه دا حال نه ویلې. زه دومره په دې سیاست او په دې پالیټکس مې سر خلاص ده. او که طالبان لاړل او افغانستان یې پرېښوده، امریکا په امریکا کې سقوط کیږي. بیا د امریکا یې راسي ماته دې وایي دا تحلیل ته څنګه کوې؟ دا دې بله. دغه نور دلته ورته ډېر غږېږئ مه. ټرت هم ډېرې مه کوئ، پرت هم مه کوئ، نه په سیاست پوهېږئ نه په بل شي پوهېږئ. نه رهبره امریکایي ولې درسي؟ ته خپله امریکایي اوس بل ورځ ستاسې ټکساس کې 8 کسان مړه شوي وو، څونه خفه وې؟ نږدې مې زړه چاود و. دغه نورو ته وایم، دې نورو ته بله خبر دلته خپلواک حاجي او میاخیل صاحب د تاسو خو نیمه شپه ده. دوی ته زه وایم چې راسئ په ارامه فضا کې به تحلیل وکړو. ضرور څه ده چې هلته مو سپیسونه جوړ کړي. تاسو دا ماته ثابته کړئ چې د طالبان پاکستان یا امریکا په زوره باندې دا نظام ورړنګ کړي. آیا د دې نظام نه وروسته به کورني جنګونه رامنځته کیږي؟ هغه جانه څکزي ته مې د پارتیوانانو اطاق کې اوس همدا خبره وکړه. ما زه تا نه دا پوښتنه کوم چې آیا تاسو پاکستان د طالبانو نظام چپه کوئ؟ زه قسم مل درته خورم که تاسو دا زړه کې دا ووایئ چې موږ د طالبانو نظام چپه کوو، په زړه کې ووایئ چې امریکا به په تاسو حمله کوي. چې ته څه خدای ویلی که رسول ویلی چې ته طالبانو نظام چپه کوې؟ ته ملنر څه چپه یې که؟ دا چپه کولو ته نږدې یم که چې اسلام آباد درته په توپو خلک ولي که نه، موږ یې نه ولو، له بل جینه دې ولي. زه د عزیز بارز دوی ته مې ویلې مل اصل کې جان څکزی او امریکا دواړه کوشش دا کوي چې طالبان په رسمیت وپېژني. هلته ایبت الله ناست ده. که به ایبت الله د عزیز بارز ته کار نه کوي، عزیز بارز ایبت الله ته کوي، اکانی او د ملا یعقوبي چې دا بیا بیرته جانا چکزي ته کوي. جانا چکزي امریکا یو ګډه وډه معامله روانه ده. همدرد پیږي دغه اوس همدرد لګیا ده، د موږ بل همدرد جاوید همدرد او قرار قسم د طالبانو رسمیاتو ته کار کوي چې په رسمیاتو پیژني. زه درته ثابتوم کنه څنګه. ګورئ طالبان څوک نه ړنګوي. د طالبانو له ړنګولو نه وروسته د امریکا تاوان ده. سیاسي تحلیلونه خو دې ته وایي چې ته به داسې تحلیل کوې چې هغه خلک په دې پوه شي چې ته خو رښتیا وایې. د ما پوښتنه دا ده خپلواک حاجي، هر چا نه دا پوښتنه وکړه په بل سپیس کې، ځکه چې زه کوم سپیس کې یم دوی خو د هغه سپیس ته نسي راتللی ځکه زړه ضربان یې زیاتېږي. دغه همدرد جاوید همدرد ویلي وایي دغه لیونی وایي چې چېرته ناست دي د ما د زړه ضربان به 120 ته وخېږي او دا ډېر زیات خطرناک ده چې سبا ونه درېږي. خو تیر وکړه ورته به ورته دغه طالبانو نظام امریکا ولې چپه کړي؟ د دې په خاطر یې چپه کړي چې د دوی خلک راسي. ګوره خو دغه وخت کې یو دلیل چې رهبره ویل کېږي دا د ویل که ایران یې چپه که طالب هم چپه کوي. ایران یې چپه که نو طالب نسي چپه کولی. طالب شي نه زه نه هم چې نسي چپه کولی. د موضوع بل زه چې دومره لیونی تحلیل وکړم چې طالبان نسي چپه کولی، ما په هغه بل سپیس کې ویلې مل پاکستان هم چپه کوی سي. والله پاکستان په 3 ورځو کې طالبان نظام چپه کوی سي. والله باندې قسم خورم په 3 ورځو کې. ولې به سره دروغ وایو؟ 3 ورځې چې پاکستان شروع وکړه، خو که 3 ورځو کې طالبان چپه کړه په 100 ورځو کې به پاکستان اسلام آباد چپای. چا به چپه کړی؟ غرب. ورته وایي چې هی دا چې دې وکړه زه خو دې تباه کړم. پوهېږئ څه وایم؟ پالیټکس خو همدغې ته وایي. ښه زه 2 خبرې کوم. اول پاکستان په تنهایي ډول، امریکا په تنهایي ډول دواړه که یو ځای سي د طالبانو نظام په 24 ساعتو نه تر 48 ساعتو پورې دوی ختمولی سي. یو. دویمه پوښتنه آیا دا کار کوي؟ نه. ولې نه کوي؟ ځکه یې نه کوي. دا پوښتنه دوی نه وکړه. اول دوی نه بیا دا پوښتنه وکړه ورته ولې چپه کړي؟ پاکستان ولې طالبان چپه کړي؟ امریکا ولې طالبان چپه کړي؟ ډېرې د پاکستان خبرې دی کوي. مثلا دی اوس خو ته دوی وایې، زه خو یې نه وایم، خو دوی وایم ته راته وایې د دوی خبره. هغه یې تا خپله خبره، دوی زه نه ورته وایم. اوس مثلا دا خبره ده چې د ملل متحد راپورونه دي، د امنیت شورا راپورونه دي، هلته یې ویلي دي چې پاکې دا طالبان ترهګر ساتي، هلته د چین ډلې دي، هلته دا نورې دي. نو د هغسې ده امریکا سې ده ټروریست سپانسر سټیټ دا چپه کوي لکه ایران یې چې چپه کړه. خیر وشي.
صحیح ارزښت ساده خبرې کوي او دوی دغه ټغه لا لږه ښه کنټکس کې دوی له دې نه هم بیا کله کوي ښه چې دی چپک بیا به دغه افغانستان نه جنت جوړ شي بیا به ټوریستان نه راځي اوس خو به پټ او ښکاره چېرته یو لس دانې ګرځي چې طالبان چپه سول ځکه د دې مسؤلیت د دې خاورې طالب په غاړه دغه ورته وایي چې ډېر مه راځئ د سپي زامنو همدا لاس بس یې چې چپه سه بیا دا جای د تروریستانو مرکز سه بیا لس کسان نه راځي بیا 1,000,000 راځي دغه 1,000,000 تروریستان چې بیا دلته راځي څوک یې مخه نیسي یو کس ګوته جګه کوي چې زه روسان خپل تروریستان رالیږي ایرانی خپل رالیږي ورسره خپل استخبارات او پوځ هم رالیږي خلک هم رالیږي هندو خپل رالیږي چینایي خپل رالیږي امریکا ته د افغانستان بیا په کوم رقم ته مخه نیوي چې دا تروریستان دلته ونه روزلی شي یو خبره دی یو امریکایي ماتو کې زه په دې رقم نیسم په کوم رقم نیسي چې 2,00,000 15,00,000 پوځ دی بیا ورونه لېږي دغې خاورې ته او چې پوځ دی ورولېږه دغې خاورې کې تا پوځ په مقابل کې روسان او چینایان او حتی شمالي کوریا او ایرانیان مستقیم جنگ کوي ته بیا امریکا غواړي چې په دغې منطقې کې په جنگ واړی زه د امریکایي په توګه تا ته اجازه در کوم او 15,00,000 پوځ ته بیا لېږلی سي 3 تریلیونه ډالر بیا هلته ته مصرفولی سي ایساپ او ناټو ته ځان سره بیا بولی سي ته هلته څوک په هغې ساحې کې پرېږدي چې هلته بیا زندګي وکړي اوس د 10 تروریستانو د ځالې د ختمولو لپاره ته افغانستان په 1,000,000 تروریستانو باندې بدلول غواړې راسه ما سره په دې څوک وایي چې 1,000,000 تروریستان چې طالبان له منځه لاړل دلته به 1,000,000 تروریستان نه وي ټول له ډغر د تروریستان کېږي ټول ایرانی د راځي پاتیومین د راځي زینوبین د راځي سپای پاسداران د راځي د اوکراین هغه د راځي د عربو د ورځي د ترکیې د ورځي کوم نرس ته د دې تروریستانو مخه ونیسي ما ته د یو کس لاس جګ کړي چې په افغانستان کې چې طالب تروریست نسي باسلی په دې ټول قوت باندې ته ما ته وایې چې د افغانستان نه به دا تروریست بیا څوک باسي امریکا خو راتلی نسي وایه راته که نه څوک یې راوست تاسو ورته دلته راسئ د ما د 3 خبرو جواب راکړئ جناب محترم دا د دوی نومونه ځکه اخله مجبور یې چې واخلم بل خو څوک ستا نه ګورئ میاخېل حاجي ته نورولي تندر خواسینم لیده ده ما ته یو دانه د دغو مخالفینو نه یو کس پیدا کوي که 90% د ما خبرې په منطقي نه وي زه په ژوند کې په سیاست کې خبرې نه کوم دوی د ټول راته یو سي قرار او همدرد او هغه شانصاب هم کله کله ورسره کینی دغه او اینو آن دا ټول ورسره دغه ځینې ډال او ډول کی اکبریان مکبریان به ورته مواد را برابروي ځکه یو خبرې هسې نه دي زده دوی د راسې ما سره د باسو کی بس اتاق دیم د دوی کسان جوړ کی زه دام نه ورته چې دوی کسان دي نه وي 10 دقیقې د قرار غږیږي 10 به زه غږېږم ځکه د ما خبرې ډېر وزن لري د دې 10 دقیقو د ما 2 خبرې هم بس دي 2 دقیقې خو زه د ما 10 دقیقې د همدرد غږیږي 10 رهبر دقیقې یوه زه خبره غږېږم درته وکړم قسم د دا خبره دې 50 وارې کړې ده چې زه به او نه 15 راځي خو پرېږده هغه خبره پرېږده اوس ته اوس ولې پې هغه کوې ولې داسې ووایه ورته رهبر ته یو ورځ ما وویل مال د فلاني نوم ما اخله هغه نشته وایي ملا عمر هم نشته زه یې نوم اخلم او بل ستا دي ما ته معلوم دي ګوس کې دي دا د امریکا څخه خوږې خربوزې دي نو منتها دغه یوه خبره د رهبره ماته ډېره جالبه وله تا ویل چې که اوس ګوره په دا شاوخوا د پاکستان کې دا ټول هیوادونه چپه شو د سریلانکا او بنګلادیش کوم تا دا خبره ډېره جالبه وکړله او تا ویلې که طالبان چپه کېږي نو پاکستان هم چپه کېږي دا خبره ماته یعنی جالبه وله چې ولې فکر کوي چې پاکستان چپه کېږي ورسره صحیح یوه خبره او یو فکر چې موجود ده که نه یو فکر چې موجود ده وایي چې د پالیسي تر حده پورې دا فکر د هغه دا ده چې امکان لري چې دا رژیم چینج چې کوم ده دا امریکایان د پاکستان له لارې وکړي اما ته وایې چې نه پاکستان ورسره چپه کېږي نو چې پاکستان چپه کېږي بیا ولې دغه باید وکړي دغه تیوري چې ډېره بارزه ده چې ګوار کې ممکن د پاکستان لارې نه رژیم چینج راولي 2 خبرې دي یو پاکستان همیشه 2 رول ادا کوي یو پاکستان د امریکا پراجیکټ په مخ باندې وړل دي یو پاکستان له طالب او له پښتون سره خپل بدی په مخ باندې وړل دي دا 2 مختلفې پروژې دي او مختلف کنسیکوینسز او نتیجې لري پاکستان له امریکا نه دا پراجیکټ اخیستی ده چې دوی به د
طالب باندې زور راولي تر څو له امریکا سره خبرو ته کینی. یو په دې سرحد کې د پاکستان ګټه نسته، تاوان یې ده، ځکه چې که طالب له امریکا سره جوړ سه دا د پاکستان په تاوان ده او د افغانستان په ګټه ده، او د افغانستان چې په ګټه کوم شی هغه د پاکستان په تاوان باندې اتومات کیږي او دا شی پاکستاني نه مني. پاکستان ور د دې نه ګټه اخلي چې قرارداد مې ورسره کړی، لکه دا حجرتي قاتلان چې دي دوی ته چې ته ووایې چې دا کس موږ ته مړ کا، کېدای شي مړی درته په 50,000 وکړي، که ورته ووایې چې راته زخمي کا په دې څټ کې ووله نو زخمي کېدو یې کېدای شي 2 لکه درته ووایي. هغه ته ورته ووایي چې وروره زخمي کېدل په 2 لکه که یو مړ یې په 50,000 کوی و، مړ خو تومانچه ته راخلمه په دې سر باندې ولم چې پارج یې ولګېد زر مړ کېږي. زخمي کېدو ته خو به یې ګورم چې په زړه ونه لګېږي، ځکه چې بیا راباندې تاوانېږي چې مړ دې کوی تاوان درنه اخلم. اوس پاکستان د افغانستان د زخمیتوب قرارداد اخیستی، دلته دی د مړ کېدو لپاره کار ورته شروع کړی چې مړ کي که نه، مړ کېدل د خپل ځان لپاره مړ کوي، او امریکا ورته وایي چې ما د زخمیتوب لپاره قرارداد درکړی، دا به زخمیان کوي، دا به ډارې د ډارېدو تر سرحده پورې در سره ولاړ یم، د مړ کېدو په سرحد کې بیا تام ورسره وزنم. اوس پاکستان وایي که زه به ورته وایم چې رانه مړ څه نو ما چی کړي وای، ما خو نه مړ کاوه که نه. همدغه ده چې هره ورځ امریکا ورته وایي چې هی لیسن دغه خلک به ته تر دې اندازې پورې ډارې چې ما سره کیني او ما سره ملګرتیا وکړي، تر هغې اندازې پورې به نه کوي چې سکوت سي. که دې سکوت دې کړل تا ورسره سکوت کوم، نو هغه ته چې وایي چې ولې دوی سکوت کېږي، په دغه وخت کې سکوت کېږي. که د پنجاب چې دا کوم رقم د بمبارۍ کوي، دا بمبارۍ خو د سکوت بمباري نه دي، په دې خو مولوي ضیاء الرحمن هم پوهېږي، ته هم پوهېږي، زه هم پوهېږم، کله یې کونړ ویستی په یو غره بم غورځولی، کله یې په کوم یو بیچاره کور باندې یو بم غورځولی ړانده، اخوا دېخوا جوینه ویني چې داسې نه شي کوندي چې کوم په غره باندې کوم ځای کې ولګېږي، دا جنګ شدید شي او دا طالبان سکوت نه شي. که سکوت شول دا په غضب که کړي ورسره که نه، زه دا نه وایم چې طالبان به اوس وایي چې موږ داسې زر نه سکوت کېږو. فرض کړه چې ته سکوت شوې، ښه طالبان سکوت شول، زه نه وایم چې دا ډېر کوي دي. د طالبانو د نظام د ړنګېدو نه وروسته، دغه د طالبانو د نظام د ړنګېدو نه وروسته صحنه دا د امریکا لپاره ډیره زیاته مهمه ده. که د طالبانو د ړنګېدو نه وروسته صحنه د امریکا په مدیریت کې پاتې کېږي او امریکا یې مدیریت کوي، نو بیا طالبان دوی نه پرېږدي. که امریکا یې نسي مدیریت کولی دغه صحنه او دغه وخت او دغه زمان او دغه ګنبس او دغه قیاس، بیا امریکا چې ده د دې شي مخالفه ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا که طالبان ړنګ سي او غرو ته وخیږي، دغلته جنګي کورني جنګونه شروع کیږي که نه؟ که کورني جنګونه شروع سول، دغه کورني جنګونه به د طالب او د جمهوریت په منځ کې یو، د جمهوریتیانو به د شمال او د جنوب په منځ کې دوه، د پارسیوان د تاجک او د پښتون په منځ کې به درې، د ازبک او د تاجک په منځ کې به څلور، د هزاره او د تاجک په منځ کې به 5، د شیعه او د سني په منځ کې به 6، همداسې نور. ایران به خپل خلکو ته حمایه ورکوي لکه پخوا چې کړی دا کار، پاکستان به خپل خلک حمایه کوي نظامي او مالی، هندوستان به خپل کوي، چینایان به خپل کوي، روسان به خپل کوي. دا ټول به راځي چې افغانستان به په کورنیو جنګونو کې په خپلو ساحو سره تقسیم سي، هره ساحه به د یو هیواد او د هیواد د ګروپ په لاس کې. اوس دلته ماته د امریکا ځای پیدا کوي، آیا امریکا به په جلال آباد باندې حاکم وي، که امریکا به په کندهار حاکم وي، که امریکا به په بدخشان حاکم وي، او څنګه به حاکمه کیږي؟ څنګه په شمال کې د روسانو په موجودیت کې چې هلته ورسره سرحد کې پراته دي امریکایان راجګېږي له هوا نه دا شمال مدیریت کوي؟ دا د ماته څوک ثابته کړي چې امریکایان چې 2 لکه پوځ دلته راونه لیږي او ټول د افغانستان بشپړ جغرافیه په لاس کې ونه نیسي، او د دې رئیس جمهور او پارلمان وکیلان او د تیر په څیر سم صحیح دې ته کار ونه وای، د افغانستان د جنجال او کورنۍ جنګونو دی جوړولی سي چې همغومره اردو ورته جوړه نه کړي، 3 تریلیونه ډالر ورباندې مصرف نه کړي، د افغانستان دغه کورني جنګونه دلته امنیت راوستی سي، او چې امنیت نه وي موجوده، امریکا خپل سفارت په افغانستان کې خلاصوي تر څو بشپړ امنیت نه وي؟ آیا چې تر څو پورې په ټول افغانستان کې امنیت نه وي دوی خپل پوځ ورته رالیږي، خپل استخبارات ورته رالیږي؟ دوی چې خپل پوځ او استخبارات راولېږل کم 10,000 کسان یې راولېږل، هملته چینایان او روسان دا 10,000 وازدي په طالب ور هغه کوي چې دا طالب او غږ به طالب په غره کې کوي، دا ما مړ کړی به روسي
غږ به طالب کوي، غږ به داعش کوي، دا ما مړ که او سړی به بل چا وزلی. په دې امریکا نه پیږي 10,000 کسان که چېرته 20,000 کسان امریکا لیږي مسلح له تیارو سره، دا 20,000 کې مړه کېږي. د مکناټن په لاره باندې ځي او د امریکایانو لپاره دا ډېره بدي ده چې افغانستان غوندې ځای کې یو 20,000 پوځ بیا مړ سوی او دا که ټرمپ یې ولیږي کار څوک یې ډیپلای کړي په امریکا کې هغه رئیس جمهور دلته سنګساري چې دا کار ولې وکړه؟ تا په 2,00,000 کسانو باندې افغانستان نه څه مدیریت کولی، په 20,000 باندې مدیریت کوي. پیږي څه درته وم، ولې دا د چا خبره دوی ملکیان پرېښودل او نظامیان یې راوباسل د طالبانو په وخت کې. دغه باندې د بایډن او د ټرمپ جنجال نه، ټرمپ ورته پیغور نه راکوي، وایي خلک نظامیان پرېږدي اول ملکیان راباسي بیا نظامیان. تا اول نظامیان راوتښتول چې دا هم له دکې څوک بیا د وروسته هغې نه تیارې لېږلي او ملکیان دې راباسي. څه معنی دا ټول هغه تحلیلونه دي چې نو چې امریکا وایي چې زه دغه طالبان نه وروسته وضعیت نسم مدیریت کولی. دغه همدرد خیل او دا خلک فکر کوي که طالبان ړنګ شول جمهوریت راځي. دغه ځای کې د ما دا خوله تا خبره خپلواک صاحب تا دا خبره ډېر وارې کړې دي، ما خولې زبې مې هغه وکړل، ویښتان وکړل. زه دې خلکو ته چې خلکو دغه موضوع ډېره مهمه ده چې د طالبانو د ړنګېدلو نه وروسته دغه صحنه ډېره مهمه ځکه ده چې دغه صحنه که تا ډیفاین کړه او دا د تعریف کړه، بیا د طالبانو د ړنګېدل نه ړنګېدل تا ته اسانه کیږي. زه تا ته وایم چې طالبان ړنګول نه ړنګول پرېږدئ، طالبان د 3 ورځو خبر ده چې ړنګ شي. ولې نه ړنګېږي؟ دا د ضیاء الرحمن به دلته کښېني دی به وایي چې دغه د امریکا چې کوم پوځ رهبر صاحب په دې سمندرو کې لري، د ایران ته چې کومې کښتۍ لیږلي دي 3 دانې دي او دا ډېر خطرناک دي، ډېر زیات هغه لري. افغانستان باور وکړه که 2 ساعته ورته وخت ونیسي خو زه پیږم چې ړنګولی سي. اوس خبره د چې پاک خبره دا یو بحث رهبر صاحب په دغه منځ کې یو بحث دا ده چې مثلا د امریکا مثلا په افغانستان کې د امریکا ګټې او په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا مسلې وسته چې دا خبره کوي چې زه بل شي ډارېږم، هغه دا ده چې اوس د طالبانو خو دوی سره په دوحه کې قرارداد وکړه، درسته ده، او دوی ورسره یو ډېر غټ ډیل وکړ په هغه وخت کې چې عملا دوی هلته و، دوی سیف ووتل، ډېر سیف ووتل، له افغانستان نه ډېر سیف ووتل. یعنې زه په دې ډارېږم چې داسې نه شي فرض مثال ښه څه به وشي که دا دواړه یې ور پرېښول، یعنې که یوه سناریو داسې فرض کړو چې دا دواړه یې ور پرېښول، فکر نه کوي چې دا عملا په یو ډول باندې هغه طالب هغه غټ مشکل چې لري هغه د حل کېدو خواته روان ده. یعنې زه په دې ډارېږم، زه په دغه ځای باندې ډارېږم چې دا ګټه ټول وجه خدای لپاره د خپلواک صاحب ته ژورنالیزم پرېږده، ته سیاست ته راووځه، دا ژورنالیزم اکبري ته پرېږده. ژورنالیزم هم بد شی نه ده، خو هغه ژورنالیزم هم عقل غواړي، هغوی دغه هم نشي کولی. خو په هر حال ګوره دغه طالب چې له امریکا سره دا کوم شرطونه چې امریکا ورنه غواړي دا یو مو نه مني، ښه ماته غوږ ونیسئ، دا خبرې زار وخت کې نه کومه او کله کله رهبره کوي. ډېر وبښه دلته اماني صاحب و AK و دغو مو دوستانو هغه کړی ده ریکویسټ کړی ده، زه ملګرو ریکویسټ نه شم اخیستلی. هغه جنرال بختیار تماس کې شاټونه مو ورولېږله څه سو ولاړ، ما زه نشم قبلولی ریکویسټ. تندر صاحب که ما غږ اوري د دوستانو ریکویسټ بیا واخله وبښه. زه هغه داسې هغه هم دی داسې مهم تحلیلګر هم نه دی چې اوس دلته راسي په اسرائیل به له بنګلادیش سره تحلیل کړي. ساعت تېری دي، ما خبرې دې واوري، کلارې دې کینې عقل دې زده کړي. عقل ګورئ، که امریکا سره طالبان دا کوم شرطونه چې ورسره منلي دي یو هم ونه مني، یو هم ونه مني، بیا هم د طالبانو وجود د امریکا لپاره د راتلونکي سیول ور یا کورنیو جنګونو نه د امریکا لپاره طالبان بهتره دي. پیږئ؟ زه په وضعیت پیږم. دغه اوس طالبان چې دي دلته یو خلای سیاسي موجوده ده، طالبانو د سیاسي خلا ډکه کړې، سیاسي خلا ډکه کړې ده. نه روسیه را پرېږدي دي جیتا، نه چینایي را پرېږدي، نه ایرانی را پرېږدي، نه پاکستانی را پرېږدي، نه امریکایي را پرېږدي، نه اسرائیل را پرېږدي، نه انګریز. د دې ټولو په جنجال ده، د دې ټولو په جنجال ده چې یو وایي ما پرېږده، بل وایي ما پرېږده، بل وایي ما پرېږده. او دا د افغانستان لپاره ډېره ښه پالیسي ده. که امریکایان ورته وایي چې ما نه در پرېږدي، ما ډېر حق ده، زه تا له منځه وړم، دغه طالبان به ورته وایي چې اوکې ما له منځه ویسه، خو تا نه را پرېږدم. امریکا راغلل طالبان یې له منځه ویوړل. ښه غوږ ونیسئ،
اوس خو خلا جوړه سوه. دغه خلا ډکولو ته تاسو خپل فکر وکړئ څوک زر رسیدګي کوي، امریکا که روس؟ واضح فرمول ده لکه ریاضي، واضح خبره ده چې روسان زر ورته رسیدګي کوي او همیشه رسیدګي ورته کوي او ارزانه رسیدګي ورته کوي. له روسانو سره چې د شمالي ټلوالې کومه د جهاد د وخت اړیکه ده اوس هم ورسره پالي. شمال خپل 9 ولایتونه د شمال خپل دي، 5 ولایتونه د غرب د ایران په خدمت کې دي. امریکا ورنه پس که په هرات کې نشي اچوي، په بادغیس، فراه، غور او هغه کې غور، بادغیس، فراه، نیمروز، په دې 5 ولایتونو دا 5 ولایتونه د ښه غواګونې څخه خوشاله کې پیدا د ایران په خدمت کې سو. 9 ولایتونه د روسیې په خدمت کې سول. د پاکستان سره په ګډه باندې دي کندهار او 4 ولایتونه د ننګرهار 4 ولایتونه دي پاکستان او چین درنه په ګډه کې اخلي او پاکستان روسیا امریکا ته دا ځای نه نیسي. له چین سره پروجیکټ شریک ده. هندوستان راځي په کابل او په ځینو نور مهمو ځایونو باندې تر کندهار او دغه ځای کې خپل خلک لري دلته راځي. ته ماته ووایه کوم ولایت به د امریکا په خدمت کې سي؟ نران مو بولم چې ماته وایي چې دغه ولایت کې به امریکایان پاتې او امریکانو باندې به څوک ډزې نه کوي. ولایت جلال آباد بیس کې واړول، د جلال آباد په بیس کې یا په باګرام کې واړول یا په شورابک کې واړول. ما د قرآن وایي چې دا ټولو بیسو کې به جنگ نه د امریکا په بیس به جنگ کی او په دې یو زه پیږم یو امریکا په پیږي او وای به دا جنگ خو طالبانو شروع کړی. طالب غریب خبرم نه، چین به ورباندې جنگ کوي، روسیا به ورباندې جنگ کوي، ایران به ورباندې جنگ کوي، بل به ورباندې جنگ کوي. امریکا به د بیس نه تختی چې وتختی دا اول خو نه راځي چې د پیل زړه ورکې یو بیس ته نه راځي ترڅو ټول افغانستان امنیت دوی سره یو ټول افغانستان ته وس نه کیږي. دلته ډېرې نورې مسلې دي کورنۍ د امریکا ټول بشپړ افغانستان نیوای نسی، لږ افغانستان کې څوک پرېږدي نه. پس چی کیږي؟ خلا خو د نور ملکونو ډکه کړه. ښه اوس په هغه حالت کې چې امریکا ورکې لاسرسی نه لري او روسیه هم نه لري مګر د امریکا لاس بر ده ورباندې، دغه حالت امریکا لپاره ښه ده. که هغه حالت ورته ښه ده چې روسیه ورکې بره ناسته، چین ورکې بره ناسته، ایران ورکې بره ناسته او امریکا بیخي نه یې ورکې. ولې طالبان دغه د ما پوښتنه ده خلکو 2 پوښتنې دي د ما دا راته جواب کوي. زه تاسو سره بحثونه یو دا پوښتنه ولې امریکا طالبان له منځه ویسي، یو پوښتنه نور ولي. دویمه پوښتنه کله چې طالبان له منځه لاړل څوک دا ماته ثابتولی شي چې په جبهه دغه استعفا وړاندې که کرزي ته د واک په وسپاره تر څو چې د کرزي امریکایي باډیګاټان نه وای، تر څو چې امریکا د ارګ پی پی اس نه وای کړی، تر څو چې امریکا د موقت ادارې لپاره زمینه سازي نه وای کړې، تر څو چې امریکا د هر وزیر لپاره مشاور نه وای ټاکلی، تر څو چې امریکا د هر یو لنډغر سره لس مشاورین نه وای ګرځولي، تر څو چې امریکا د هر وزیر امنیت نه وای نیولی، تر څو چې امریکا د هر والی امنیت نه وای نیولی، تر څو چې امریکا د انتخاباتو د هر حوزې امنیت نه وای نیولی، دغه جمهوریت د تا نه راته منګ لکه لیوان دغسې یو بل سره خوړل. په روغ حالت اوس کې طالب رهبره پرېږده. اوس صحیح ده. زه په دې باندې پوه شوم. تا دا مسله ډېره ښه تشریح کړله. دا د امریکا د اوسنۍ پالیسي چې کومه ده ته یې وګوره. د دفاع وزیر، د اوس د خارجه وزیر، خپله ټرمپ، دوی ټولو یوه خبره کوي چې وروره موږ نور د ډیموکراسۍ جنګونه نه کوو، موږ نور دا چپټر د دنیا نور ختم سوی ده. یوه خبره چې پښتانه ځوانان باید پې پوه شي ډیره مهمه ده چې موږ پښتانه د نوي سیاست چې ټرمپ یې هغه کوي او وایي چې نو موږ ډیموکراسي نه راولو، موږ جمهوریتونه نه جوړوو، موږ خپل هغه لرو. دا کوم شی چې دوی عملي کوي یو ډیره استفاده مثلا که دغه 2 بندیان خلاص شي، بیا زه یې هغه مثال ورکوم که نه، یو ډول